بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوي درس ته تاسو راشئ. مخکې مو بریک لوستی و، ما شپېته پاراګرافه جوړ کړه. راشئ لیاوټ ته. په بریک باندې مو خبرې کړې وې. ټکسټ راپینګ په دې خاطر نه، کله چې تاسو یو عکس لرئ او هغه په ویب حالت کې سیووئ، د دې عکس انتخابوم او اندازه یې کوچنۍ کوم. اول د عکس به ربط کړم د ټکسټ سره. تاسو وینئ چې دا سره یو ځای شو. اوس زه له کوم ځای څخه غواړم چې دا خط د عکس څخه جلا شي، بیا به راشئ لیاوټ ته، بریک ته، ټکسټ راپینګ انتخاب کړئ. دا عکس خط ورڅخه جلا شو. بیا وروسته له هغه راشئ دلته سیو ته. سیو کې دلته ویب انتخاب کړئ، ویب پیج. دا به په ویب پیج په شکل سیو شي. بل بریک کې نیکسټ پیج ده. تاسو یو سیکشن بریک کوئ او بل صفحه شروع کوئ. تاسو ما دا انتخاب کړئ، تاسو راشئ نیکسټ پیج انتخاب کړئ. دا سیکشن راغی دلته. اوس څرنګه پوه شو چې موږ سیکشن رامنځته کوو؟ راشئ دلته کلیک وکړئ، سیکشن شو کړئ. تاسو لپاره به سیکشن هم معلومیږي. دلته لیکلي سیکشن 2. دلته راشئ، تاسو سیکشن 1 ته راځئ، که دویم صفحې ته راشئ، دا به سیکشن یې هم بدلیږي چې دا سیکشن 2 ده. بله طریقه څه شی ده؟ تاسو غواړئ چې سیکشن رامنځته کړئ خو په یوه صفحه کې وي. راشئ دلته، راشئ بریک ته، کنټینیوس انتخاب کړئ. دلته یو سیکشن رامنځته کېږي. دا پورته یو سیکشن ده او لاندې بل سیکشن ده. سیکشن ګټه څه شی ده؟ تاسو غواړئ یو خاص ځای ته پیج بورډرز ورکړئ. راشئ دلته سیکشن انتخاب کړئ، هماغه سیکشن باندې عملي کېږي. او یا غواړئ چې پیج نمبرز ورکړئ، سیکشن بندي وکړئ، بیا پیج نمبرز ورکړئ. موږ سیکشن څرنګه بیرته پاکولی شو؟ راشئ هوم ته، دلته راشئ، تاسو هماغه سیکشن ځای پیدا کړئ، کوم ځای چې تاسو سیکشن ورکړی وي. مثلا ما دلته سیکشن ورکړی، دا انتخاب کړئ، بیکسپیس ډیلیټ ووهئ، دا ځای به ډیلیټ شي. زه به کنټرول زیډ وهم، بیرته سیکشن رامنځته کېږي. بل په بریک کې دوه نور برخې هم دي. یو ایونت پیج ده، داسې دا یو ځای بریک کوي او بل سیکشن له جفت صفحې څخه شروع کوي. زه دویمې صفحې کې یم، که دلته راشم بریک وکړم، دلته دا ځای بریک کېږي، بل سیکشن په څلورمې صفحې کې شروع کېږي. او که بیا اوډ انتخاب کړم، دا بیا دا بریک کوي او له بل تاغ صفحې څخه بل سیکشن شروع کېږي. دا ډېر مهمه نه ده، خو فقط دلته خپله اوس ډیفالټ حالت، دلته مثال ډیفرنٹ اوډ او پیج خپله په افیس کې شته. بل لاین نمبرینګ ده. لاین نمبرینګ په خاطر به زه کنټرول زیډ وهم چې زموږ ټکس خپل اولي حالت ته ولاړ شي. کنټرول وای وهم، کنټرول زیډ به ووهم، بیا به راشم دا پاراګراف مار په غیر فعال کړم. رینډ 40 پاراګراف مې واخیستلو. دلته اوس سیکشنونه نشته. را به شو لیاوټ ته، لاین نمبرینګ، کنټینیوس، ټول انتخابېږي. همداسې په ترتیب سره ادامه لري. تاسو وینئ چې همداسې 11 همداسې په ترتیب روان دي. ریسټارټ ایچ پیج، هر صفحه جلا جلا شروع کېږي. تاسو وینئ دلته 19 بیا دلته بیا شروع شوی. هر صفحه چې ختمه شوه بیا شروع شوه. ایچ سیکشنونه ورکړي، بیا هر سیکشن به جلا جلا پیج نمبر لري بدون له دې پاراګراف. کوم پاراګراف؟ زه یم دا پاراګراف. یو پاراګراف انتخاب کړئ، بیا ورته بدون له دا پاراګراف. اوس دا پاراګراف شمارې نه لري. بل هایپرنیشن ده. تاسو راشئ لیاوټ ته، ټول ټکس انتخاب کړئ، بیا هایپرنیشن ووهئ، اټومیټیک انتخاب کړئ. اوس تاسو ټکس کې بعض لغتونه چې اندازه زیاته وي هغه ته هایپرنیشن رامنځته شوی وي، رامنځته کېږي. زه به یو کم ټکس انتخاب کړم، مثلا دا به انتخاب کړم. دلته اوس داسې لغت نه ده رامنځته شوی چې هایپرنیشن پکې ضرورت وي. بیا به راشم دا به انتخاب کړم، اټومیټیک. اوس که بعض لغت ته ضرورت وي، بیا دلته یو د دش غوندې علامې غوندې یو علامات په منځ کې رامنځته کېږي. دلته به بیا راشو، الاینمنټ هم سم ده. نور برخو ته به راشو، په دې برخه تاسو پوهېږئ، په دې هم پوهېږئ. دلته یو برخه دی په مارجین کې د ګټر. د ګټر هغه حیثیت ته وایي په کوم حیثیت کې چې تاسو غواړئ
د کتاب چاپ وګنډئ یا سنجاق یې کړئ. مثلا زه غواړم کتاب له دې طرفه سنجاق کړم، تاسو دا راشئ اوکې کړئ، دغه طرف ته د سنجاق برخه وایي. بیا که دلته سنجاق ورکړئ تاسو په خط باندې به داسې راسي. نور برخې خو اسانه موضوعګانې دي، تاسو هغه باندې به کار وکړئ. زه به بیا لیاوټ ته راشم. پوزیشن د عکس په خاطر ده، رقم ده، دا مهمه ده چې د خط او د عکس ترمنځ دا یې شاته کوي او مخته کوي. سلیکشن پین د ابجکټور په خاطر ده. بل الاین او ګروپ دا برخې مو لوستې وي. دا ویډیو دومره بس ده. نورې برخې به سبا انشاءالله ډېره مهمه موضوع شروع کړو چې د ریفرنس موضوع